बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو مینوالو، امید ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. نننۍ ویډیو زما یو ځل بیا د انګلیسي ژبې زده کړې باره کې تاسې ته جوړه کړې ده. په دغه ویډیو کې ما تاسې ته 12 مهم او ضروري لغاتونه راوړي. په دې هیله چې تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دغه انګلیسي ورډز یا لغاتونه زده کړئ او زموږ ویډیو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. که تاسې زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی نو هیله درنه کوم چې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی لغات. په دغه ویډیو کې دا لومړی لغات دی، خو ټول ټال دا 14م لغات دی چې زه تاسو ته تدریس کوم. ګرینډفادر. ګرینډفادر نیکه، نیکه. 14 ګرینډ مادر. دوستانو دلته ای آر معنا پاتې شوی دی. دلته لکه څنګه چې ګرینډ فادر کې ای آر په اخر کې دی، همداسې ګرینډ مادر کې هم اخر کې ای آر دی. نو دا معنا هیر شوی دی، دا به تاسې ورسره ولیکئ. ګرینډ مادر. نیا، نیا. 15 فادر، فادر. فلار، فلار. 14 مادر، مادر. مور، مور. 15 برادر، برادر. ورور، ورور. 18 سیسټر، سیسټر. خور، خور. 19 فرینډ، فرینډ. ملګری، ملګری یا دوست. 20 انکل، انکل. کاکا یا تره، کاکا یا تره دواړه یو شی. انکل، کاکا یا تره. 21 انټ، انټ. ترور، ترور. انټ، ترور. 22 فیوچر، فیوچر. راتلونکی، راتلونکی. 23 تینک، تینک. فکر، فکر. 24 هیلف، هیلف. مرسته، مرسته یا کومک. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. په دې هیله چې زموږ ویډیو مو خوښه کړې وي او نورو دوستانو سره مو هم شریکه کړې وي. که تاسې کومه پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې او یا هم په همدې کمنټ کې به تاسو ته جواب درکړم. موږ ته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو. د الله په امان.